دوستانو دغه د چمن بارډر دی چې تاسو یې کتلی سئ په دنیا کې د 360 او د 315 تر مابینځ بارډران دي چې په یوې بارډر کې هم دومره ستونزې او مشکلات نسته لکه کم چې د چمن پاک افغان بارډر دی. دغه رش او کش تاسو وینئ، دغه لاره پاسپورټ هم سوه، پر ویزه هم سوه، پر هغه سربیره هم زموږ دغه پښتانه دومره ذلیله دي او دومره د ذلالت سره مخ دي. دغه رقم لیندونه به تاسو د دنیا په یوې بارډر کې هم نه ووینئ لکه څنګه چې زموږ پر بارډر کوم صورتحال دی. ماشومان، زنانې، سپین ږیري په ګنټو په انتظار، حتی داسې کسان شته چې هغه سهار و دغه رش ته ودرېږي چې دوی اوښتلی نه شي، د دوی پر پاسپورټو ټاپې نه ویل کېږي، در مازدیګر عدالته ولاړې برته واپس کور ته راسي، دوی اخوا ته اوښتلی نه شي. نو دغه ویډیو پیغام تاسو پر مخ نشر کړئ او د ټول انتظامیه در مشرانو یې ورسوئ چې زموږ د دغه بارډر غمخواري وکړي، دغه بارډر ته کنټرول ورکړي. پاسپورټ خو هغسې هم زموږ ځینې مشرانو دلالانو هغې پر موږ لاګو کړی دی. پاسپورټ خو پر پاسپورټ پر ویزه سربیره دومره ذلالت زموږ و دغه پښتنو ورونو ته ورکول کېږي. دغه رش تاسو لیدلی سئ چې زموږ پښتانه په دومره ذلالت باندې په قانوني طریقه باندې دومره ذلیله کېږي. صرف وجه دا ده چې موږ پښتانه یو، موږ پښتو وایو، موږ غیرتمند خلک یو، موږ درانه خلک یو. په دغه وجه باندې زموږ دومره ذلالت کېږي. موږ ته هر ځای مشکلات جوړ دي، موږ ته هر ځای ستونزې جوړ دي. ځینې مشران به یاد کړو چې هغو خو بالکل د کامه سره غداري او دلالي وکړل، خو په کار دا دی د سوشل میډیا ملګري دغه اواز پورته کړي او د انتظامیې څخه خواست کړو، د چمن نه د مشران څخه خواست کړو چې پر دغه بارډر باندې دغه حال تاسو په سترګو نه وینئ، دا ستاسو مخ ته نه راځي، په دې کې زنانې او ماشومان دغه تاسو نه وینئ. په کار دا دی د دې غمه وخوړل شي او دغه بارډر چې کوم صورتحال دی دا برابر شي. اوس که موږ پر دې باندې یو څه داسې خبرې وکړو، سبا به بیا پر موږ باندې موږ ته به خلک میسجونه کوي، ټلیفونان به کوي چې تاسو ولې دغه خبرې کوئ، یا تاسو ولې دغه د حق یا د انصاف یا دغه د مظلومانو اواز پورته کوئ. سبا به پر دغه باندې موږ ته د دې سزا راکول کېږي. نو د سوشل میډیا د ملګرو صمیم خواست دی چې دغه ویډیوګانې وچلوئ، دغه اواز پورته کړئ چې زموږ دغه د چمن بارډر لږ را په عزت کې، لږ را په دغه باندې کې چې موږ په اسانۍ باندې خپل تګ او راتګ کولی شو.